اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو مالدارانو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله جل جلاله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسېږئ. موږ څه وخت مخکې بعضې درسونه یا بعضې مسایل چې د مالدارانو په خوښه باندې وړاندې کړل چې هغې کې د غواګانو د نه تېرېدلو لاملونه اوس چون موږ ته اکثره وخت پوښتنې دا راځي چې یاره موږ د غواګانو فارم سره کوم جوړ کړو، د نقشې په باره کې باید خلک موږ نه معلومات غواړي. نو په همدې اړه باندې زه موږ دغه لایو خپرونه ښو تر څو تاسو ته وښیو چې یاره د غواګانو فارم دا نقشه چې ده دا سره کوم جوړېږي، کوم شیان باید په د نقشې په جوړولو کې چې دی مد نظر ونیسو. زه تاسو ته یو عمومي مثال در کوم دلته، او هغه شی نه تاسو ته زه ښیم چې هغه تاسو بیا د خپل ضرورت په اساس باندې همغسې چې دی مخکې ویسئ. د ټول نه مهمه دا ده کله چې تاسو یو فارم جوړوئ هغه باید د شمال نه جنوب خواته یا وبخئ د شرق نه ته جنوب د غرب خواته وي. هغه سیمې چې هغلته ګرمي وي، صحیح ده، هلته ډېر زیات ګرمي، مثلا خوست دی، ننګرهار دی، لغمان دی، کونړ دی، کندهار دی، زابل دی، هلمند، صحیح شو، د افغانستان جنوب یا د لاندې برخه چې ده دا دی. هغه ځایونه چې ګرم دي هلته عموما فارمونه چې دي هغې شرق نه مطلب په کم طرف باندې چې نور راخیږي ختیځ، او په کم طرف باندې چې نور کې وځي، یعنی چې په دغه اړخ باندې نور راخیږي دا باید داسې نور په ده باندې تیر شي او دغلته باید نور څنګه شي کې وځي، یعنی کومه لنډه برخه چې ده دا باید په ده باندې نور راوخیږي، او کومه اوږده برخه چې ده په ده باندې د ورځې داسې حرکت وکړي او ماښام کې په ده باندې کیوځي. نو عموما موږ فارمونه چې کله جوړو باید دا سره کمې شرقن غربني. دا کولی شي چې مثلا په مزار کې یا مثلا په بغلان کې یا په ځینو هغه سیمو کې چې هلته ګرمي ډېره زیاته تیزه وي، نو ستاسو د فارمونو کوم عرض چې دی یا دا پلانوالی چې دی عرض صحیح شوه، دا باید سره کمی، دا باید د شرق خواته او کوم طول چې دی دا به زه عرض به ولیکم یا پلانوالی، او کوم یو طول چې دی یا دغه چې دی په حساب باندې اوږدوالی چې دی دا باید چې شمال نه او جنوب ته وي. مخکې د دې نه چې تاسو د غواګانو فارمونه جوړ کړو څو ټکي باید په نظر کې ونیسو. د ټول نه مهمه دا ده چې کله تاسو یو فارم جوړوئ نو فارم کې باید څو شیونه باید مد نظر ونیسئ. اول دا د خوسکیانو دپاره کوم ځای چې دی خوسکیان باید سره کوم ځای ولري، صحیح ده، د خوسکیانو خونه یا ځای باید بیلي. ورپسې د خوسیو ځای چې هغه مثال درکړم د 6 میاشتو نه پورته عمر ولري د هغې ځای باید بیا زیاتي بیلي. ورپسې بلاربې خوسۍ چې دي د دې ځای باید بیلي. لنګې غواګانې چې کومې دي د هغې ځای باید بیلي. ناروغې غواګانې چې کله غواګان ناروغه کېږي هغه باید بیلي. او د شیدو لوش چې دی که نه چې کوم ځای کې مثلا غواګان لوشل کېږي هغه ځای باید بیلي. ورسره د خوراکي ذخیرې دپاره کوم ځای چې دی هغه باید بیلي. دفتر چې دی دا باید ځای ولري. ګودام چې دی هم دا باید ځای ولري، او د شیدو ذخیره چې ده هم دا ځای دی. دغه شمال نه کوم شرق نه کوم غرب خواته چې راځي دا پروا نه کوي، دا تاسو کولی شئ چې په یخو منطقو کې هم جوړ کړئ، یا څه مشکل نه کوي. دا یو عمومي یو جوړښت دی، یو سټرکچر دی چې عموما فارمونه په دغه شکل باندې چې دی دا جوړیږي. خو که چېرته هوا ډېره زیاته یخه وي نو بیا کولی شي چې عرض چې کومه دا وړه برخه چې ده دا شمال ته ویسئ، او کومه پلنه برخه چې ده د چې ویسئ دی دې خوا راوړئ. د ټول نه مهمه دا ده چې تاسو د دې سره خوا کې چې کومه احاطه لرئ، مثلا دا یو احاطه ده د یو فارم، صحیح ده، مثلا دا تاسو یو احاطه جوړه کړې ده، کوشش دا وکړئ چې د احاطې د دیوال سره خوا کې چې دی خامخا هغه فارمونه مو جوړوئ. ځینې خلک د دیوال سره خوا په خوا باندې فارم جوړوي، کله کله دیوال لولیږي، یا مثال درکم په هغه دیوال باندې نور لګیږي، هغه دیوال ګرمیږي، یا هغه نور مسایل د هغه نه پیدا کېږي. نو کم از کم د دیوال نه دی خوا باید تاسو که چېرته مثلا په د افغانستان په د نورو ولایتونو کې خوست یا مثلا لوګر یا مثلا د نورو ولایتونو کې هسئ چې تاسو باید
غواګانو ته کم از کم د سوري غم مو خورئ نو ښه خبره ده چې تاسو باید د شمال خواته یا هغه خوا نه چې مثال د کم طرف نه نور لګیږي هلته چې ولګوئ ونې ولګوئ. دا ونې چې دي دا ضرور دي تر څو د یوې خوا نه اکسیجن تولید کړي، د بل خوا نه یخ هوا تولید کړي او د مرضونو په ورکولو کې څه کوي، کومک کوي او هوا هم یخی. نو په نننی درس کې زه راځم یوازې د خوسکیو په خونه باندې یا د خوسکیانو په ځای باندې چې د باس کومه چې دا څنګه جوړ کو، کوم ځای کې جوړ کو، په څه شکل باندې جوړ کو، په دې باندې باس کوو. بیا د دې نه وروسته ان شاء الله تعالی په کلاره په دې یو ټکي باندې مخکې ځو. که تاسو پوښتنه لرئ کولی شئ چې بیا دلته کمنټ کې ولیکئ، زه بیا تاسو ته جواب کوم. خوسکیان چې کله تاسو خوسکیانو ته یو ځای جوړوئ یا خونه جوړوئ، خونه موږ ورته په دې باندې وایو چې یو خونه کې یا یو کوټه کې د دې هغه سهولت چې د دې دپاره په کار دی هغه باید په دې کې موجود وي. عموما د خوسکیانو ځای چې دی دا د غټو غواګانو نه او د غټ مال نه چې دی دا لرې باید جوړ شي، ځکه خوسکیان چې دي دا د مرضونو سره ډیر زیات اساس دي. او که چېرته مثال درکړم تاسو دا د لنګو غواګانو په منځ کې د خوسکیانو ته ځای جوړ کړئ، د غټو خوسیو سره یو ځای جوړ کړئ، در دې باعث ګرځي چې د غټو غواګانو نه امراض وړو بچو ته او خوسکیانو ته لاړ شي. نو خوسکیان باید د فارم په یو کونج کې یا په داسې یو ځای کې چې دغه نورو حیواناتو لاره په هغې باندې دي. د مثال په ډول باندې زه دا مثلا ما سره یو ساختمان دی، یو نقشه ده، مثلا شرق دی، دلته غرب دی، دلته نور راخیږي، دلته کې وځي، دا شمال دی او دا جنوب دی. صحیح ده. نو زه په دغه ځای کې مثلا غواړم چې څه جوړ کړم، د خوسکیانو خونه جوړه کړم. مثلا لاره چې ده دې ځای کې ده، دا فارم، دا مثلا دا د فارم لاره ده، دا مثلا لاره ده، ګیټ دی. صحیح ده. دا وځي راوځي په ده باندې. نو زه به خوسکیانو دپاره ځای سره کوم ځای کې جوړوم، ځای کې جوړوم چې په هغې باندې څه نه وي، د دې تګ راتګ نه. مثلا کوم ځای دی، دا ځای دی. د دې د خاطره چې تاسو په دې باندې صحیح پوه شئ، دا نقشه ما څنګه کړې ده، دلته بلې ورقې ته مې وړې ده او په دې شکل باندې مې راوړې ده. اول چې کله تاسو خوسکیانو دپاره ساختمان جوړوئ، هغه هم باید همدغسې د شرق خوا نه چشتی غرب خواته، یعنې د ختیځ نه به د چشتی لویدیځ طرف وي. او په همدې ترتیب باندې دغه کمې ونې چې دي د ونو فاصله هم باید د دې سره څه نه څه موجود وي چې وکولی شي چې سوری پرې راولي. او ونې باید داسې ونې انتخاب کړي چې هغه په ژمي کې چې دی پاڼې ګزارې کړي او په اوړي کې پاڼې ولري، تر څو په ژمي کې د نور مخه ونه نیسي او په اوړي کې وکولی شي چې کافي سوری تولید کړي. ښه راځه مثلا دا یو نقشه ده. صحیح ده. د دې اندازه څومره په کار ده، په څه شکل باندې. او مخکې د نه چې تاسو خوسکیانو دپاره خونه جوړه کړئ، خوسکیان موږ په 6 ګروپونو باندې ویشو. دا خوسکیان عموما هغه دي چې د 6 میاشتو نه تر عموما کاله پورې چې عمر ولري هغې ته موږ خوسکي په حساب باندې ویو. نو راځو مثلا یو ګروپ د حیواناتو موږ عموما په 6 ګروپونو باندې ویشو. مثلا هغه خوسکي مثلا دا یو ساختمان دی. صحیح ده. دا د دې ځای نه دی، تاسو ګورئ ساختمان دی، دا یو نقشه ده داسې. دا تاسو د خپل وضعیت مطابق باندې ګورئ چې سره کومې جوړولی شي. د دې منځ کې باید لاره موجوده وي. صحیح ده. کولی شئ چې دا لاره مثلا دا لاره ده. صحیح ده. صحیح ده. یا مثلا د دې طرف نه راځي ورته چې د دې طرف نه هم راشي او د هغې طرف نه. لاره باید کم از کم د 2.5 مترو نه ونیسه، د 2.5 نه ونیسه تر 3 مترو پورې کولی شي تاسو څه ورکړئ، دې کې لاره ورکړئ، تر څو وکولی شئ که دې کې تاسو ټکټر منځ کې وړئ یا مثلا بله لارۍ منځ کې وړئ یا داسې هر شی وړئ پکې، تر څو دا دې کې څه شي، دا دلته تیر شي. او بله دا ده چې د دغې نو مخامخ خوسي چې کوم غټ دي د دې تر منځ به هم څه ناڅه فاصله پیدا وي منځ کې، تر څو هغه مستقیم کانټکټ چې دی هغه د ټوخي یا د باد امراضو چې دی دا دغه نه شي دی او بل سره ونه لګېږي. نو مثلا دې ځای کې د لومړیو 3 اونیو بچي دي، هغه بچي موږ دلته اچوو چې هغه تازه لنګ غواګانې تازه لنګې شوي او بچي تقریبا دا څنګه سمدلاسه ورګو باندې، یعنې د ورګو نه بیل شوي یا په ورګو باندې هغه څنګه کوو، هغه موږ دلته راوړو. په دې ځای کې دا مخامخ چې تاسو ګورئ دا خور ده. عموما دې خور کې چې دی کولی شئ چې تاسو چې بسته کوئ، زه به ورته اخور ویم، خو دې ځای کې اصلا په دې اولو وختونو کې چې دلته اخور هم وي او د اخور سره خوا کې دلته په دې پنجرو کې دلته سطل ایښودل کېږي. عموما په دې سطلونو کې عموما چې شی ښودئ دلته مثلا دا ځای کې هر یو ځای کې دلته څه دی، سطل دی. صحیح ده.
په دې سطلونو کې دې ته شودا چول کېږي، دې ته اوبه چول کېږي، عموما دې دانه مانو شي نه مینه چې دی دا نه اوچتوي. کله چې د 3 اونیو نه واوړي نو بیا موږ څه کوو، دغه بچي چې دی د دې ځای نه انتقالوو، چیش ته راوړو، دویمه میاشتې ګروپ ته راوړو. یعنې دا باید د دې ځای نه راوځي، چېرته باید راشي. تاسو باید څه وکړئ، دغلته هم خامخا دغه ځای کې باید څه ولرئ، یوه دروازه غوندې ولرئ، یو ګیټ غوندې ولرئ، تر څو وکولی شي دا څنګه شي خلاص شي او تاسو چې کوئ دلته ننوځئ او په اسانۍ باندې رانوځئ. ګیټ باید د ننه خواته هم خلاص شي، کولی شي چې د باندې خواته هم خلاص شي. بیا د دویمې میاشتې کې چې دی بیا موږ اخور دپاره چې دی ځای برابرو. اخور کولی شي بیا په اخور باندې موږ بحث وکړو چې اخور باید څه رقم جوړه شي. ورسره خوا کې د اخور سره باید د اوبو ځای باید ولري. کله چې دا د 2 میاشتو نه اوړي نو دا موږ بیا څه کوو، 3 میاشتو ته زیاتوو. بیا د 3 میاشتو نه دا دلته بل ګروپ ته راوړو، 4 میاشتو دی، او 4 میاشتو نه مثلا 5 میاشتو پورې، 5 نه مثلا کولی شو 6 میاشتو نه کولی شو تر کاله پورې وساتو. د دې ګروپ کولو ګټه څه ده؟ د ګروپ کولو ګټه دا ده چې تاسو مثلا کله چې خوسۍ تازه وشي د هغې د شودو اندازه تاسو ته معلومات کېږي چې دا څومره اندازه باید شودو وخوري، اوبه باید څومره وڅښي، وینسکي. مثلا په دویم ګروپ کې دی کې عموما دویمه میاشت کې چې دی خوسي چې دی دلته خوراک هم شروع کوي ورسره خوا کې، او د دې دغه چې دی جسم چې دی نسبتاً د دې اولو میاشتو نه چې دی غټي دلته اجتماعي مسایل د نه پیدا کېږي یا درولو مسایل پیدا کېږي، د هغې نه به دا بچي. ورسره خوا کې 3مه میاشت کې چې دی موږ بیا عموما د تغذیې دا ګروپونه موږ د دې دپاره جوړو چې بیا موږ د دې خوراک او د 5مې میاشتې او د 6مې میاشتې په خوراک کې چې دی ډېر زیات فرق موجود دی. نو موږ که چېرته تاسو د 2 میاشتو بچی او د 3 میاشتو بچی یو ځای کوي، یا مثلا د 4 میاشتو بچی او د 7 میاشتو بچی سره یو ځای واچوئ او دې ته تاسو یو قسم خوراک اچوئ، نو دا بچی دی دا به کم خوراک کوي، دا به ډېر خوراک کوي. نو واړه به واړه پاتې کېږي، غټ به څنګه کېږي، غټ په د وړو استحقاق خوري او په همدې ترتیب باندې به څنګه کېږي، هغه مال چې دی هغه خوسي چې کومه رشد او نمو کوي هغه به نشي کولی. نو د ګروپونو کول چې دی دا ډېر زیات ضرور دي. دا کولی شي چې مثال درکړم، تاسو په هغه ساختمان کې د عادي شیانو نه کار واخلئ. کولی شي چې مثال درکړم دا تاسو په یو پیپونو باندې یا مثلا د یو پنجرې باندې په یو شکل باندې څنګه کوي، د دې نه څه کوي، دا بیل کوي. په همدې ترتیب باندې دلته کوم دام چې دی دام په پیپونو باندې بیل کوي. راځم د دې د لوړوالي په حساب باندې د دې لوړوالی کولی شي چې تاسو دا 3 مترو پورې عیناً لکه څنګه چې مثال عادي کوټه چې څنګه څومره لوړېږي کولی شي 3 مترو پورې چې دی دا اوچته لوړه کوي. د ده سره خوا کې چې دی د کې باید دا کمې کړکۍ چې دي دا باید په مناسبه اندازه باندې غټې وي تر څو د ده نه هوا چې دی تېره شي. د اوړي دپاره پکې به کولی شي چې پکې واچوئ، او ژمی چې دی د ژمي دپاره باید دا په همدې کې. که چېرته مثال درکړم دا دغه د دې ډېرې زیاتې غټې ډېر زیات ګرمي، نو کولی شي چې یوازې تاسو مثال درکړم د یو دغه نه کار واخلئ. مثلا په یخو سیمو کې مثلا جلال آباد کې ګرمي زیاته وي، او یا مثلا په خوست کې مثلا هوا لږه برابره وي، یا مثلا په خاندار کې هوا ډېره زیاته ګرمه ده. نو په هغې ځای کې تاسو داسې یو ساختمان جوړ کړئ چې هغه دیوال ونه لري، مګم کړکۍ په داسې شکل باندې چې وکولی شي غټې پردې واچوي تر څو په ژمي کې د یخې هوا مخه ونیسي، او په اوړي کې وکولی شي چې هغه پردې په اسانۍ باندې اوچتې کړي او د هغې نه چې وځي دا تودوخه وځي. نو دې کې به د پکو شتون هم ضرور دی. ورسره خوا کې دا یوه نقشه وه. نو راځو دا ورونو پښتنو ته که تاسو څه پښتنه لرئ موږ نه کولی شئ. دې ځای کې لیکلي زما په فارم کې 8 واړه خوسکي دي، اکثره وخت اسهال ښه د اسهال دپاره چې دی د هغې خپله تداوي ده، د هغې په اړه بیا تاسو ته موږ جواب درکړو انشاءالله تعالی. دې موضوع ته بیا راځو. نو موږ کوم درسونه چې دي د فارم د جوړولو په اړه باندې یا په منیجمنټ باندې دا به انشاءالله تعالی ادامه ولري راتلونکي پروګرامونو کې. زه امید لرم چې تاسو انشاءالله تعالی د ده نه څه زده کړئ او هغه څه شی د فارم دپاره په کار دی هغه واخلئ. نو د غواګانو کې مه هېروئ او دا پوسټ ډېر زیات شیر کړئ تر څو هغه کسان هغه دوستان چې خبر نه دي خبر شي او د هغې خلکو پوښتنې چې دا حل شي او
که موږ نه څوک بیا پوښتنه لري چې وکولی شو چې هغه په آینده کې کلاره مخکې لاړ شو، ځکه موږ نه غواړو چې ټول شیان ټول مسایل په یو وار باندې وړاندې کړو، تر څو ستاسو په ژبه باندې تاسو ته وړاندې کړو، تر څو تاسو پرې پوه شئ. نو ښه شپه راته غواړم، خدای مو روغ جوړ او آباد لرئ. تاسو هر څه پوښتنه لرئ کولی شئ کمنټ کې ولیکئ، موږ ستاسو خدمت کې یو. خدای په امان.